ورځ دوشنبه د ماسپښین شاوخوا 3 بجې د کابل ښار شهرین او سیمه د ګلفروشي کوڅه د زورورې چاودنې شاهده وه. چاودنه د چینایي مسلمانانو او افغانانو د ګډ رستورانت چاینیز نوډل ته نږدې وشوه، چې له امله یې ملکي وګړو ته دننه مرګ ژوبله واوښته. د پیښې لیدځای نه عیني شاهدانو وویل چې چاودنه ډېره قوي وه، د رستورانت ودانۍ ته یې سخت زیان واړاوه او د شاوخوا دوکانو ښیښې هم ماتې کړې. د کابل د امنیه قومندانۍ وایند خالد زدران د پیښې په اړه وویل چاودنه د چینایي مسلمانانو او افغانانو د ګډ رستورانت ترڅنګ شوې ده. د هغه په وینا یاد رستورانت د یو چینایي مسلمان عبدالمجید او د هغې مېرمنې او د یو افغان وګړي عبدالجبار محمود له لورې په ګډه چلول کېده. خالد زدران زیاته کړه چې په چاودنه کې یو چینایي وګړی چې ایوب نومیده او مسلمان و او 6 افغانان وژل شوي دي. سربیره پر دې یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. هغه وویل چې د چاودنې نوعیت تر اوسه نه دی معلوم او د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. بلخوا د نړیوال خبري اژانس رویټرز د افغان چارواکو او روغتیایي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې چاودنه په یو مشهور تجارتي سیمه کې شوې چې بهرني وګړي هم پکې تګ راتګ لري. د رویټرز په دې راپور کې ویل شوي چې ټپیان د کابل روغتونونو ته انتقال شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت لا نازک ښودل شوی دی. رویټرز همداراز ویلي چې دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې چین په افغانستان کې اقتصادي او سوداګریز حضور لري او دا ډول بریدونه د امنیت په اړه اندېښنې زیاتوي. وروسته له څو ساعتونو د داعش خراسان څنګه د خپلو تبلیغاتي چینلونو له لارې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه باندې واخیست. داعش ادعا کړې چې برید یې د بهرنیو وګړو پر ضد ترسره کړی او هدف یې د چینایي وګړو حضور و. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکو تر اوسه د داعش د ادعا په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو ویلي دي چې د پیښې ټول اړخونه تر جدي څېړنې لاندې دي. چارواکو ډاډ ورکړی چې د پیښې عاملین به وپېژندل شي، تدابیر به لا ټینګ کړي او د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات ترسره کړي. بلخوا ناتایید شوې سرچینو ویلي دي چې دغه برید له پاکستانه رهبري شوی و او د پاکستان له حکومت په همکارۍ باندې ترسره شوی دی. ادعا شوې ده چې د داعش خراسان ډلې لوی کیمپ په پاکستان کې څو ورځې مخکې پرانیستل شوی دی چې دغه ځانمرګی بریدګر هم په همغه کیمپ کې روزل شوی و او دغه کیمپ د پاکستان حکومت په همکارۍ باندې مخ ته ځي. بلخوا بیا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي او دغه برید یې غندلی دی او په اړه باندې جدي خواشیني څرګنده کړې ده. تر اوسه پورې د دې پیښې اصلي لامل نه ده پیدا شوی او هم د افغانستان اسلامي امارت چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي او نه هم د برید نوعیت یې په ډاګ کړی ده. خو خالد زدران ویلي دي چې پیښه تر جدي تعقیب او څېړنې لاندې ده او زر تر زره به عاملین د دولت منګولو ته وسپارل شي.